خو یوازې په یېره باندې هم کار نه کیږي. د انسان چې یېره ډېره زیاته شي نو انسان د ناامیدۍ درجې ته رسي. د دې د وجې نه نن انشاءالله د دویمې خبرې بیان کوو چې څرنګه مؤمن لا د الله نه یېره پکار ده نو داسې مؤمن لا د الله نه رجا او امید هم پکار دی. امام غزالی رحمه الله خپل کتاب احیاء العلوم کې وایي ان الخوف والرجاء جناحان یرا امید دا دوانه د وزرو مثال لري چې بهما يطير المقربون الى كل مقام محمود. کم د الله چې نږدې بندگان وي د دې دوانو وزرو په وجه باندې هر مقام محمود په جنت کې چې کم چوت ځای به یې انشاءالله د دې دوانو وزرو په وجه باندې باغې ته وررسي. بیا وایي وهما مطویتان یقطع بهما كل طريق من طرق الجنة ويقطع بهما كل عقبة كؤود. زړه کې چې دوه خبرې رالي دوه خبرې د الله نه یېره د الله نه امید دا ستا داسې سورلی ده دا داسې دوه سورلی دي چې څومره مشکلات راځي تابا پټولو باندې د پاسه اړی او سیده به د جنت ته رسېږي. حدیثو کې قرآن کې رب العالمین دا دوانه خبرې بیا بیا ذکر کوي. رب العالمین د یېرې خبرم ذکر کوي د زیری خبرم ذکر کوي. دا ولی دا خبره د ذهن کې کېده وه یو طرف ته به ډېر نه مایله کېږي په زړه کې دی الله داسې سوچ کوه چې هر وخت کې کله د یېرې خبرو د الله د قدرت او د زور سوچ کوه خو کله کله د رب العالمین په رحم باندې هم امید ساته چې الله خو ډېر غفور رحیم ذات دی. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله مدارج السالکین کې وایي که امید نه وي امید دا دومره مشکلات دا دومره عبادتونه دا دومره تکلیفونه به موږ یو هم نه وي برداشت کړي. دا موږ چې هر یو مشکل برداشت کوو او موږ هر بندگی که د زړه ده او که د ژبې ده او که د جوارحو ده د دې ټولو بنیاد سره د رب العالمین رجا ده. دا امید دی چې الله به زمونږ د عبادت قبول کړي او د دې په وجه به رب العالمین موږ له جنت راکوي. بیا شیخ الاسلام وایي که دا امید نه وي دا رجا نه وي دا امید نو نن به دا جمعتونه بلکې د دین هر یو مرکز به د هر عبادت نه نن خالی پاتې شوی. کله به شیخ الاسلام ویلی د دې رجا امید داسې مثال دی لکه د حادی بالحا یحدو. پخوا به چې کله سفر چا کولو قافله به چې روانه و نو مخې ته به یو کس ورته لوبه ویله شپېلۍ به یې ورته غږوله نو دا سورلۍ به دومره مستې شولې چې بیا به په ځان نه پوهېدلې او سیده به ځان منزل مقصود ته رساوه. زما استاد دې امید چې د رب العالمین نه ما او تا دا امید په زړه کې پیدا شي
د دې په وجه باندې ما او تا به دومره په عبادت کې په مزه کې راشو چې ما او تا ته چې څه مسله مشکل راتله هغه به راته اسانه وي، خو سوچ به د رب العالمین د رضا کوو. یو لوی عالم دی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه، هغه وی د امید درجات څه مقصد دی؟ په دې مقصد انسان پوهه کا. درجات دا مقصد دی نیک عمل کوما او دا امید ساتما چې الله به زما دا نیک عمل قبول کی. ګناه نه کیږي، غلطی نه کیږي، بیرته رب العالمین ته توبه وباسما او دا وېما زما امید دی چې زما رب ما معاف کی اگر که زما ګناه ډیره غټه ده. به شیخ الاسلام وی ابن حجر هغه انسان چې ګناهونو کې نه نوته دی، شپه ورځ ګناهونه منهمک دی په دې ګناهونو کې، او دا سوچي چې الله ما ته سنوي، دا ګوري رجا نه ده، دا غرور دی، ته دوکه شوی، ته په مقصد د رجا باندې نه پوهې شوی. قرآن کریم کې چې ما او تاسو سوچو، قرآن کې رب العالمین د هر نیکی بنیاد رجا ګرځولې ده، او رب العالمین د هر بدی بنیاد عدم رجا ګرځولې ده. هر نیکی چې څوک کوي ولی به کوي، د دې سړي امید دی د رب نه چې الله به زما نیکی قبول کړي او مال به الله جنت راکړي. یو څوک چې یو نیکی نه کوي او غلط کار کوي ولی د رب نه امید نشته، ځکه دی په غلطو باندې په سر شوی. دی آیت کې رب العالمین ډېر عجیبه خبره کوي. الله وایي زما بندگانو، زما نبی دی خلکو ته وایا که د رب العالمین امید دی وی کنه دا رجا در پکې وي. دسې وایي فمن کانا يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. الله وی هر انسان چې دا امیدي چې زبا یو ځل د الله سره ملاویږم، زما به د الله سره ملاقات، دا امید دی پزله کې وی. رب العالمین وی د دین رسته نیک عمل کوو او شرک نه ځان وساته. بس دا خبره پدې باندې بنا کړی دا امید به ډیر زیات ساتي، ډیر امید به ساتي. مخکې جمعه کې ما یو اثر ویلو د دې موضوع سره متعلق دی. عمر دومره امید د رب العالمین نو، دومره امید د رب العالمین نو، ویل که رب العالمین اعلان وکړي دسې چې دا ټول خلق به جهنم ته ځي، خو یو سړی به د جهنم نه بچي. زما ما چې زوی ما امید ساتم چې هغه یو به زیما. دا خبره ولی داغه د رب العالمین نه ډیر امیدو، ډیر امید ساته. دا خبره ذهن کې کېده وا چې الله تعالی ګوري داغه رحم ډیر زیات دی. دا ابو هريره حدیث دی رضی الله تعالی عنہ، محمد رسول الله فرمایي کچری مومن ته د دې خبرې پته ولګي چې د رب العالمین سره څومره عذابونه ورسره دي، ما طمع فی جنته احد، د جنت امید به د اچام پیدا نشي کړي د عذابونو پته راته ولګي. خو که مؤمن ته د دې خبرې پته ولګي، یو کافر ته د دې خبرې پته ولګي چې د رب العالمین سره څومره رحمتونه ورسره دي، دا کافر به وایي چې ما به امید دی الله جنت ته نه نباسي، ما به الله مهربان شي، ما به پکې نه نباسي. رب العالمین داغه نه په هر وخت کې امید ساته. یا الله زه ټیک ده چې غلطی مې ډیره زیاته، زما ګناه ډیره زیاته ده، خو رب العالمین بل طرف ته ستا رحم، ستا عفو، ستا کرم، ستا احسان
دا د حد نه ډیر زیات دی. یو لوی سړی په دنیا کې تیر شوی دی، امام شافعی رحمه الله. امام شافعی رحمه الله چې سای کله خطله او اهل علم یو خبره کوي د ژوند په آخري لمحاتو کې چې کله د عمر آخري وختونو ته رسیږي بیا د دې امید سوچونه ډیر زیات کوا. دی خبره ته ډیر فکر کوا چې ځا الله مهربان ذات. امام شافعی چې کله ساختله نو داغه یو آخر پر ژوند کې د امید یو شیرونه رب العالمین ته خطاب کوي یا الله اذا قصا وكلما قصا قلبي وزاقت مذاهبي. دسی وخرا باندې راغې زما زړه بند شو، زما د ژوند لارې ټولې بندش. الله چې دسی وخرا باندې راغې جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. الله په دې وخت کې زما ستاد امید نه بل پړوي، ستاد معافی د پاره ستاد امید نه زما بل پړوي نشته یا الله. لارې مې د دنیا ټولې بندې شي، نن نه رسته خو داسې نشم کولی چې نیک اعمال به وکړم. خبره ختمه شوله. الله د آخري وخت دی، زما ستا د معافی د پاره امید د ټولو نه قوي لار ستا امید دی، ستا رجا ده چې رب العالمین ته به ما معاف کړي. بیا وایي تعاظم ذنبي، زما دا ګناهونه خو ډېر زیات دي الله، خو فلما قرنتو بعفوک مني، ما چې الله د خپلو ګناهونو ته وکتل بل طرف ته مې چې ستا عفو ته وکتل، ما ویل یا الله زما ګناهونه کو هر څومره زیات دي خو رب ستا معافي د دې نه ډېره زیاته. د دې د وجې نه د رب العالمین حدیثو کې په دې باب کې چې سړی سوچو کې حدیثو کې صحیح حدیث کې راغلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمنانو، حدیث امام مسلم راوړي، روایت ته د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی، چې کله د قیامت ورځ راشي د رب معافي د رجاو خبره کو چې د قیامت ورځ راشي رب العالمین با مؤمن ته وایي، مسلمان ته وایي مسلمانه تا خو کلمه ویلې وا، تا خو لا اله الا الله ویلې وا، تا خو محمد رسول الله ویلې وا، تا جنه اگر که گناهونه دي ډیر زیات دي د جهنم د تلو لایقي، خو رب العالمین به وتوي دا يهودي والا دا نصراني والا په خپل زیبانی دا جهنم ته گزار کا، هاذا پکاکو کمین النار، دا ستاد د جهنم د خلاصي ذریعہ ده. بس دی خبره ته سوچ وکړه، ما او تا څومره ګناهونه کړي، کلین دي ډیر زیات. خو دی خبره تم فکر وکړه چې کله د قیامت ورځ راشي رب العالمین با ما او تعالی یو يهودي براکی، یو نصرانی براکی، او ما او تعالی الله به وایي چې ستا په ځای باندې به د جهنم ته لاړ شي، دا به ستا په ځای باندې د جهنم د اور وسوځي. ځکه په صحیح حدیث کې راغلی دی محمد رسول الله فرمایي ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار. د هر یو انسان د پاره په جنت کې مزه لیکل جوړ شوی دی، د هر یو انسان د پاره په جهنم کې مزه جوړ شوی دی. خو چې د قیامت ورځ راشي رب العالمین به مؤمن ته وایي مؤمنه ما ته جهنم لنی پیدا کړي، مسلمانه ما ته جهنم لنی پیدا کړي. نو څنګه چل بکیږي؟ هر یو مؤمن ته رب العالمین، هر یو مسلمان ته رب العالمین یو يهودي ورکی، یو نصرانی به ورکی، دا په خپل ځای جهنم ته ولېګا، او د دې يهودي او نصرانی د پاره چې رب العالمین په جنت کې کم ځای لیکلی دی هغه ته واخلو.
قرآن کې د آیات ته خلک تفسیر کوي. یو تفسیر دا دی رب العالمین وایي وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. دا جنت تاسو ته ولې میلاو شو؟ دا تاسو ته میراث ته. میراث د چا میراث ته؟ دا د يهودو او د نصاراو میراث ته. رب العالمین د وخت نه ډیر زیات رحم او خوراغوي ظالمانو يهود او نصاراو د رب العالمین د سر دین ونه منو، اسلامي ونه منو، ربي ونه منو، پیغمبر ونه منو. کدی او دا منلې وې نو دیله به هم رب العالمین په جنت کې د مخکې نه اسیم زی جوړ کړو. ډیر مهربان دی الله. حدیث صحیحه د مسلم کې راځي محمد رسول الله فرمایي د قیامت ورځ چې راشي دا مسلمانان بر رواني خو علیهم د دې مسلمانانو پر سر د پاسه دسی ګناهونه به امثال الجبال لکه د غرونو غونتی غټ غټ ګناهونه به پر سر د پاسه پراته وي. خو الله څومره د الله نه به څومره امید ساتو. دې حدیث ته سوچ وکړه دومره امید حدیث کې راغلی د الله پیغمبر وایي الله به اعلان وکي دا ګناهونه مؤمنانو مسلمانانو ستاسو نه زه چوتوما او دا د يهودو نصاراو په دې سر وراچوما هغه به د جهنم په دې ستاسو په ځای باغې دي زه ته ورځي. باز الله ډیر مهربان دی ډیر زیات ډیر رجا بساتي چې صرف دا کلمه دی قرطویلی چې لا اله بیام دا امید ساته بیام دسی امید ساته الله به ما خامخا جنت النباسی. اگر که زما په اعمالو کې ډیر کمې دی خو ګوري بیا بم دسی امید اورا چرتا د ذهن نه دی د رب العالمین رجا امید چرته ونوزي. امام بخاری صحیح حدیث راوړی دی نبی صلی الله علیه وسلم صحابی دی اتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ. اتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د پر اخیری عمر کې نظر کې لک فرق راغی. د الله نبی ته ویلي رسول الله تا صلی الله علیه وسلم زما په نظر کې فرق راغلی. زه خپل قوم د پاره امامتی کوم بنو سالم د پاره وس می نظر کمزور شو. کله کله سیلابونه مروزی باران وشي لار کند ټوله د وبوډه کشي زه خپل قوم د پاره امامتۍ لنشم تلې. نو زما کړه د الله نبی راشه زما پکور کې به په یو ځای کې مونږو کې زبته زاله د مانزه زې جوړ کوم زما به جمعه شي هغه ځای بس. د الله نبی چې سار شو صحابي ته ویل زه درځم. سار چې شو ابوبکر ور سره دی او د الله نبی د عتبان ابن مالک کر راغی. عتبان ابن مالک چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ولیدو اول ته نبی صلی الله علیه وسلم دا تاسو کو کم زیری خوخ دی چې ز پکې مونږ کوم وای ما وته ویلي چې دا زې می خوخ دی دې کې لاله مونږ وکړه. د الله نبی راغی او مونږ یو کو مونږ پسې ودرېدو 2 رکعات مونږ یو. دا خبره په ذهن کې خودل غواړي. کله کله د محمد رسول الله دا طریقه هم وا د ورځې به کله کله د چا په کور کې 2 رکعات په جمع سره کول او دا د برکت مونږ دی. دا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه ده. کله کله په جمع باندې د نفل کول اسی د شپې مونږ نه نفل د ورځې هم نبی صلی الله علیه وسلم کله کله کوي. یوازې دا یو حدیث نه دی د دې نه علاوه نور حدیث هم په دې باب کې شته چې مونږ کله وشو ایتبان وای مولا سخراک راواخستو محلی والا خبر شو چې د الله پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دې مکور ته راغلی. خلک ټول را جمع شو غنه جوړه شولا خو چا پکې ویلي ټول خلک راغلي دي یو مالک چې دی نو مالک ابن دوخیشین پکې نشتا دا د دې محلي سره و. نو بل کس ویلي مالک خو منافق دی مالک دا منافق دی دا زمون خواله نه راځي دا د منافقانو خواله زی. زما چې کوم جمله مقصد دی هغه دا د الله نبی یو عجیبه د خوشحالي درجه د امید خبره وکړه. څومره د امید خبره وکړه. د الله نبی وای مالک کلمه نه ویلي
لا اله الا الله ویلې ده کنه نو هغه ویل چې ویلې ده ویل تاسو ته پته نه ان الله حرم النار على من قال لا اله الا الله دا کلمه چې چا ویلې چې لا اله الا الله او د رب العالمین د رضا لپاره ویلې وي الله دا فیصله کړی ده چې داسې انسان زه ګناه ته د جهنم ته نه پرېږدم په ده باندې جهنم چې حرام دی په دې سړي باندې دا خبره څومره د امید خبره ده ډېره د امید خبره کله حدیث کې راځي یو سړی راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته خپه و ډېر زیات پریشان و ډېر زیات د الله نبی ورته ویلي ولې خپه ویل د الله نبی خپه ځکه ما نن چې زما په کور کې ته کله زما یاد شي بس د کور نه راشم ستا سره مې ملاقات وشي تا وینم مظلم مې خوشحاله شي زړه کې مې یو سوچ راغی سوچ مې دا راغی سبا د قیامت ورځ را روانه ده جنت او جهنم را روان دي کته جنت ته منګم الله بوزي بالفرض او تام الله جنت ته بوزي نو ستا خو به دومره لوی مقامی ستا خواته به موږ یا درتلی شو یا به نشو درتلی او دا د صحابه د رسول الله سره یوازې د دنیا مینه نه وه د صحابه کرامو د رسول الله سره د دنیا مینه مو د آخرت سوچ په هم کاوه چې د الله د نبی سره زمونږ څنګه ملاقات هلته کیږي دا آیات راغی الله په قرآن کې وایي ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله د الله خبره ومنه او د رسول خبره ومنه د خبره باندې پوه شه په جنت کې به د رسول الله د انبیاء علیهم السلام د صدیقین او شهدا او صالحین سره په جنت کې ملګری وي کله حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم نه یو سړی راغی وته وی یا رسول الله یو سړی دی چې د چا سره مینه ده خدا هغه عمل ته نشي رسیدي په هغه ډیر نیک اعمال کوي او دا غریب کمزور دی په عمل کې نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی چې عمل چې هر څومره دی کړی کلګ دی کړی کډیر دی کړی خو قانون دا دی چې المرء مع من احب انسان به د قیامت په ورځ باندې د چا په کوم ځای کې وي چې د چا سره دی په دنیا کې مینه وي بس دا خبره چې واورېده صحابه کرام د دې رجا د دې امید په ټکي دومره خوشاله شو د ایمان نه وروسته زلونه داسې خوشاله شو بله یوه خبره د خوشحالۍ دومره نه وه چې بس په نفس مینه د الله او د رسول باندې سړی الله تعالی چوت مقام ته رسوي بس ځکه به انس ویل به زه خو دومره نیک عمله سړی خو نیمه خو زما د چا سره مینه ده زما د الله سره مینه ده زما د رسول الله سره مینه ده زما د ابوبکر سره مینه ده زما د عمر سره مینه ده او زما د امید دی چې رب العالمین به مې په جنت کې د دې خلکو سره ملګری کوي د دې د وجه نه ډیر هر یو نیک عمل چې کې نو داسې خبرې ته سوچ کوه که ستا حدیث کې راغلی چې محمد رسول الله فرمایي کلمه دی ویلې د لا اله الا الله ګناه دي څومره کړی ده ستا ګناه د اسمان واګو ته د اسمان وریځې ته ستا ګناه ورسېدله امثال الجی غټ غټ ګناهونه دي کړي خو الله فرمایي زما بنده بیا هم به نه امیده کېږي بیا به هم دا امید ساتي زما رب غفور رحیم دی زما رب ډېر لوی ما شان والا دی ما به بیا هم معاف کړي او دا په صحیح حدیث کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څو خبرې چې در پکې وي بس آسانه ابو هريره فرمایي من آمن بالله فالله دی ایمان دی یو د الله پر رسول دی ایمان دی یو خبره واقام الصلاه پابندی د مانځه کې دعا وصام او روزي نسیدره دا درې خبرې چې پچا کې پکې د الله نبی فرمایي محمد صلی الله علیه وسلم دخل الجنه د دې امید ساته چې درې کارونه کولم رب العالمین بدل جنت درکې وي دا خبره چې صحابه واورید ډېر خوشاله شو ویل د الله رسوله
خلکو ته لږ زیری نه ورکو خلکو ته خبر نه ورکو د خو ډېره د خوشحالۍ خبر را چې په ایمان او په مانزه او په روژه باندې رب العالمین سلیله جنت ورکوي د الله نبی ورته یو خبره کوي ډېر عجیبه صحابه کرامو سیده چې جنت ته به په دې لاړ شي خو جنت کې 100 درجې دي او په 100 درجو کې الله د ټولو نه بهترین جنت چې شهیدانو لا مجاهدینو لا رب العالمین تیار کړي مؤمنانو سیدا زیری خبره دی واورې د امید خبره دی واورې خو یو خبره تلک سوچ وکا د دنیا په باب کې چې تکله 100 روپۍ وګټې مثلا په دې 100 د ښه کار کیږي چې دا ورځ دې په سبا کیږي دا ورځ دې په شپې ترسي شپه دې په سبا کیږي خود دې سره دا زور دې لګولې چې لګي خې ډېرې وګټما مؤمنه دا یاد ساته امید در رب العالمین خو ډېر زیات ته خو دې خبره سوچ کوا د دنیا په باب کې په کم عمل باندې په کم مال باندې گزاره نه کې د اخرت په باره کې ولې د سوچونه کې مهنت بدسه کې امید بساته چې الله معافي کوونکې حدیث کې راغلی دی عمر ابن الخطاب فرمایي رضی الله تعالی عنہ د الله نبی ته سوین دی راوستل شي وینځي غلامان یو وینځه پکې د سیوا چې دا غي وینځي یو ماشوم نوې شو او دا سینې چې ولا شو دوړه کا شوی غریبه پر خپل بچی پسې چرته ګرځیدله چې دا بچي خپل بچي پر شودو موړ کی نه تا په خپل بچي په یو ځای کې اومند بچي راچوت کو د خپل سینې ته واچاو د خپل ماشومي په دې شودو چې مړی د الله نبی صحابه وته وي تاسو څه خیال له دا خزبا چرته خپل بچي ورته واچي چې د دې د وسی کیږي صحابه کرام وته ویلې نه دا چرتم دا خزا چې د دې د وسی کیږي دا به چرته خپل بچي ورته وانه چي د الله نبی څه وی وتا لله ارحم من هذه بعباده خبر ځان پوهه کا د رب العالمین دومره رحم دی چې د دې خزینه په خپل بندگانو باندې د دې خزینه چې په خپل بچی مهربان را د دین د رب العالمین رحم ډیر زیات دی ډیر مهربان دی کله دسی د خوشحالی او زیره ګناګارو مجرمانو ته رب العالمین یو درجات ټکوي د امید ټکی وته وي زما ګناګار بندا زما مجرمه بندا یو خبره ته کوم څه وي قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله زما مجرمانو بندگانو الله څومره خوږ ټکی دی امید ته یې مجرم ته یې ګناګار او الله وی ته خو زما بندې الله وی تا جرم کړی دی هر قسم جرم دی کړی دی خو الله فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت نه من امید کیږي ولی ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناهونه معاف کوي یو عالم دی تیر شوی دی امام رافعی رحمه الله د سلف د رب العالمین ډیر امید ډیر زیات دا عالم چې کله وفات کېدو خپل ملګرو ته وایي مر خرابانه را روان دي سامي خيجي خو اذا امسا فراشي من تراب وسرت مجاور الرب الرحيم زما ملګرو چې بیګاله وخر را باز دوسو مساخيجي چې بیګا کله شي او زما بستر په دې د خپلې بسترې په ځای باندې دا د خاورو بستره مې کله جوړ شي او زه د رب العالمین په گاوند کې گاونډي شمه ځکه قبر ته چلاړې د رب العالمین گاونډي شي د رب العالمین خواله ورلې اوس به د دې نه وروسته ستا سره د آخرت معاملات شروع شي زما ملګرو ما پسې به جهاړی نه په ما په باندې به خپه کېږئ نه بلکې څه به کوئ فحنوا
فحنوني وقولوا زما ملګرو مالا مبارکی را کوي ماتا خوشحالی ټکی ووي او دسی ووي لکل بشرا زما ملګریا زیره دی قبول کولی سیرتا قدیمتا علی رب کریم دسی ذات خواله ورلی چې ډیر عزت من ذات سلف د رب العالمین نه دومره امید ساتو دومره امید خپل ملګرو ته ویلي زما ملګرو خپکیږي ما زه د یو ذات خواله ور روانې ما چې هغه ډیر عزت مند دی هغه به ماته معافي کوي هغه به مال عذاب نه راکوي مال مبارکي راکوي د خیسته او د خوشحالۍ ځای ته روان یم یو اهمه خبره هغه دا ده چې امید به د رب العالمین نه ساتو خو د ښه عمل سبې ساتو ګورئ یو عالم تیر شوی دی شاه کرمانی رحمه الله هغه وایي چې کله ښه ګمان ښه امید د رب العالمین نه سره حسن الرجاء اذا كان حسن العمل خو امید دای چې انسان ښه عمل والی نو د امید ساتي چې الله به ما معاف کړي مال به جنت راکړي خدا خبر یاد ساته کته کې ګناهونه او تا دا سوچي چې الله غفور رحیم دی رب العالمین یو خبره کړي په قران کې لګي دي دسي بندگانو ته چې ګناهونه کوي او د دې سره یو سړی وي الله غفور رحیم دی او مال به جنت راکړي او چې سکو هغه به کومه دا خبر یاد ساته رب العالمین په قران کې وایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم زما بندا انسانا زما د دې کرامت نه دی ولې د سی غلطه پیدا واخیسته ته په رب العالمین باندې چا دومره دوکه کړی بل چې ګناه کې غلطی کې سیدا غلطی بدنه کیږي دا خبره نه ګناه بکې خود دې سره توبه وباسه امید ساته چې ته ګناه وکې او د دې سره توبه وباسي به امید وساته چې الله به ما معاف کړي حدیث کې راغلی د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نبی صلی الله علیه وسلم یو سړیو د حذیفه روایت ته رضی الله تعالی عنہ یو سړیو هغه سړی چې ونو ګناګار انسانو سای چې کله وختل نو د رب العالمین ملائکه ولا مخ لراله چې د رب العالمین ملائکه ولا مخ لراله ملائکه ته تاسو کو ته په دنیا کې څنګه ژوند تیراو وای کنه څنګه ژوند تیراو د ویلي ما خو یو ښه کار کړی دی په دنیا کې څنګه دی ښه کار کړی زه نوکر مالدار سړی وم تاجر سړی وم معاملات به مې د خلکو سره کول خو ما خپل نوکرانو ته ویلیو ما خپل عاملینو ته ویلیو چې کله یو غریب سړی راشي ناغه تماپی کوي یو مالدار سړی داغه سره لګه گزاره کوي کیدې شي چې رب العالمین ما معاف کی دا خبره چې وا وکړه بس د رب العالمین د طرف نه اعلان راغی دومره خسرې دي ما پېکې چې د څه وي سره د دین چې نور ګناونه هم کړیو خو سنه سنیک اعمال وسره هم کړیو د دې وجنا قران چې ته وګوري قران کریم کې همیشه د پاره د خو خلکو په باره کې رسي وي کله رسي وي ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئک یرجون رحمت الله الله وی هغه خلق ایمان راوړې نه هجرت کړي لري نیک اعمال کړي دي او الله فرمای جهادونه کړي او بیا د الله د رحمت امید ساتي چې الله ما خو دومره نیک اعمال نه دي کړي خو بیا هم ستانه زما امید دي چې مال به جنت راکړي کله قران کې الله دې فرمایي ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجاره الله فرمای خلق پیجنې داسې خلق په دنیا کې شته د الله کتاب وای منځونه کوي خیراتونه کوي او بیا د رب العالمین نه امید ساتي چې الله ما دومره نیک عمل نه دی کړی خو زما امید دی چې تبه مال را جنت راکې پرې لګ نیک عمل باندې صحابه په دې باب کې
هر صحابي بچي جنت امید د رب نه کاو یا د الله نه به د بخنی امید ساتو، اسی به په اوا باندې دسی امیدونه نه ساتل. دته د علماو په اصطلاح کې به تمنا وای. چې کله یو انساني چې د نجات امید ساتي او نیک عمل دې نه دی کله کا ترجو النجات ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تجري على اليبس. چې د نجات سوچ دې چې الله به اخلاص کی او ما به الله ما امید دې چې الله به ما جهنم نه بچ کی. صحیح ده خبره، خود نجات په لارو خم تل غواړي کا د نجات په لار ورشه نو بیا د سی امید وساته. کستا دا سوچي چې د نجات په لار نه ورزمه واسه به الله خلاص کی، دا خبره یاد ساته کشته په وچه نه چلیږي. داسې اسی امیدونه ساتل دا تمه ده، دا تمنا ده. نیک عمل مکوه او د سیوایا توبه مو باسه او بیا د سیوایا چې رب العالمین به معاف کی. د سی ګوري رب العالمین معاف کول نه کوي. کو ما او تا نه بالفرض غلطي وشي او ما والله ته توبه وباسو، صحیح حدیث کې راغلی زما واستاپ په دې توبه باندې نجات رب العالمین راکړي. خو الله په دې توبه باندې ډیر زیات خوشاليږي چې زما بنده ګناه وکړه او ماته توبه ویستله. رب العالمین وي ته زمانه د دې امید ساتي زم دل دا بخنه خپل مقام او جنت در کوم. الله دې زمنګ په دې زلونه کې دا دوه خبره په کامله طریقه باندې پیدا کی چې د رب العالمین نه یریګو هم او د رب العالمین د زما واستاه امید همي او دا دوانه وزره یا دا دوانه سورلې زما استاد رب العالمین د جنت در رسیدلو ذریعہ وګرځي. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.